ښاغلي مفتي صاحب خلیل الرحمن د کندهار ولایت څخه پیغام را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده. وایي زید نظر وکړ که زما پلانکی کار وسو نو زه به 3 روژې نیسم. مخکې تر دې چې هغه کار وسي، مطلب هغه کار نه دی سوی، زید خپل نظر پوره کړ، وروسته هغه کار وسو. اوس پوښتنه دا ده چې د هغه نظر اعاده ضروري ده او که نه. مهرباني ښاغلي مفتي صاحب که د دغه ورورو پوښتنې ته جواب ووایاست. حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم خلیل الرحمن رور د پوښتنې په جواب کې فقهای کرام فرمایي چې زید نظر کړی دی که زما فلانکی کار وسو نو زه به 3 روژې نیسم. مخکې تر دې چې هغه کار وسي زید نظر پوره کړی، وروسته هغه کار هم وسو. اوس دغه نظر اعاده ضروري ده. مخکې روژې چې کومې ده نیولې دي هغه د دغه نظر په ځای کې نه درېږي. بدائع الصنائع جلد 6 صفحه 315، الفقه الاسلامي جلد 3 صفحه 404، همدا ډول رد المحتار جلد 3 صفحه 70. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.